ولسمشر غني نن ورځ یو ځل بیا خپل تازه فرمان صادر کړ. ولسمشر غني د طالبانو د اوربند له اعلان سره سم نن دغه فرمان د څه لپاره صادر کړی دی، څومره بندیان به خوشي کیږي، دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، اختر مو یو ځل بیا مبارک شه. هیله ده چې د خوشحالۍ شیبې به په دغه اختر کې ولرئ. راځو د خپل راپور په لوري. ولسمشر د بندیانو د خوشي کولو څلورم فرمان هم ورکړ. ولسمشر غني د کورونا او کوچني اختر په خاطر د یوې بلې ډلې بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ. دا د کورونا اړوند د بندیانو خوشي کولو او طالبانو د خوشي کولو له فرمان وروسته په اخرو څو میاشتو کې څلورم فرمان دی چې ولسمشر غني یې صادروي. تر دې وړاندې د یو فرمان له مخې د 15,000 طالبانو، بل فرمان کې د 10,000 جنایي بندیانو او دریم فرمان کې د 12,000 جرمي بندیانو د خوشي کولو امر شوی و. د زندانونو د تنظیم ریاست ویان فرید بایانی تاند ورځپاڼې ته وایي د نوي فرمان له مخې پرون شنبه د بندیانو خوشي کولو لړۍ پیل شوه. د بیاني په خبره نوي فرمان کې هغه کسان هم خوشي کیږي چې ماشومان دي او یا هم په عمدي قتل کې د مرستندوی رول ادا کړی وي، یا هم حکومت د مالیاتو د نه ورکولو په جرم نیولی وي، یعنی درې د پریکړې له مخې عافي او د زندان مودې له تخفیف مزایاو څخه برخمنیږي. فرید بیاني زیاته کړه ولسمشر د نوي فرمان له مخې پرون او نن 100 څخه زیات بندیان خوشي شوي دي او دا لړۍ به دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د فرمانونو له مخې تر اوسه 1000 تنه بندیان، طالب بندیان او شاوخوا 10,000 جرمي او جنایي بندیان هم خوشي شوي دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې اورېدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو د تازه معلوماتو څخه برخمن شئ. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.